شابرورا کېلې شپېته روپۍ درځن 80 درځن خوش نصیبه بیوړي رورا دا د شا غټې غټې کېلې دي ښه خوږې کېلې دي رورا دا 80 روپۍ رورا څنګه ناجیزه رورا ګرانه ګرانې ده 80 روپۍ درځن دي او دا ناجیزه ده په 1300 لګوه دا رورا ته د دې اخېستو کو پړی نه ښه ځان راته وچوه شابه رورا شابه دا د شاخ کېلې دي او د ګوړې نه خوږې دي شابه رورا در راوړئ شابه رورا السلام علیکم وعلیکم السلام خورې څنګه خیر دی که نو اوس به یې مونږ وسکو چې د ګوړې نه خوږې دي که څه دي والې اوسه کې دا ته واله نو دا یې څه راکړئ دا ته واله سلیان دې راوړي به دا ته واله تش پوستکي دي اوس دې خو خره چې کې که که نه سلیان دی شابه رورا 80 روپۍ درځن 80 روپۍ درځن دې خو راوړئ 80 روپۍ درځن د ګوړې نه خوږې د ګوړې نه خوږې مزه شته که نه هسې لګیا ټوټه ټوټه کې مړه خوره شابه رورا شابه رورا 80 روپۍ درځن دې خو راوړئ شابه رورا شابه رورا 80 روپۍ درځن چغې مه مزدوري کوم واړه بچي را په غاړې خیر خورئ چغې مه وه شابه رورا 80 روپۍ درځن ګوړې نه خوږې 80 روپۍ درځن 80 روپۍ درځن لکه اګربي خو دې پرې راغېستې خو کېلې دې څوک وړئ څلوره او که نه پنچاري 200 څنګه پنچاري 200 دې خو ګوره تا خو سمه ګواټه تړلې ده پنچاري 200 څلور درځنه کېلې دې خوړې څلور نه څلور کېلې مې خوړلې دي پنچاري 20 دا دسه واله او دسه راپسې په دیوال ولیکه دا دسه دې ځان سره جیب کې سنباله که 240 روپۍ کېږي مال 240 روپۍ راکړه پیسې راکړه پیسې راکړه مارے درالے بندر ایلا کے ورچا یہ سڑے 230 روپے رو یہ قسم پکڑے کپڑے جمعات پر کڑا کے زوڑان دے مزرا شابه مال پیسې راکړه شابه ماټا کنا شابه کنه فون کر رہو ملے زړې خدي باندې لږ خو आवाज کا وکنه د سړی روډونه په مزه لګي ها څنګه خي حالات خدي tú que me maté خندا گروز را برادر وجو گرا غلې دې تبا کا گروز دې مسلمان دی نمرې بنو چې خلک د شپې لیډیز پس ملاوي او تا دروازه خدای دې خر کا خدای دې تبا چې ما وترې نو کړې دغه جینې په خپل کړم جینې په دې عمر کې جینې کو سره خبرې کوي خلک نه واګه یا دراله ما دا خدای پرېمې د ځانه یا اشرا تاسو دی ولی ورما نه والی به مې نه مشران چې په سړک راپروزي نو خلک یې اوچتوي که ستاسو غوندې کول به ورپسې خاندي نو ته لکه د کروز را پرېوتې نو څنګه خندل به مې نه جړل به مې درته نه د کیلو دا پنډوکې دې په دې سړک ولې غورځولې دا راته ووایه نه ماما زمانو والله چې دا راته دوی که نه چې دا هغه ټول هغه دی چې دا څوک کیلې خوري که نه دله زه ګاګ راغلم څه خشاک نوم راغی زما ته دی کې کارېټ یې خودي واو زما ګناه نه ده ده سره پیشه ده سره تو دوکانداري تا خدای تباه و برباد کړ نو د ټولو نه غټه ګناه خو ستا ده چې ګاګ کیلې خو نو خوا کې پکا چې تا ورته کارېټ دلی وي او هغه کارېټ کې خلکو پوستکي اچول وی مشرانو سلام پسې ګناه باندې کړې